یو بوډۍ چې و نو د هغې د مرګ وخت رانږدې و نو خاوند ورسره ناست و خوا کې. نو خاوند ته وایي چې ګوره زه کله راواده شوم او تا ته پته ده چې زموږ په کمره کې هغه کوم صندوق پروت دی نو ما تا ته ویلي چې هر څه به کوې خو د دې صندوق په باره کې به ما نه تپوس نه کوې. وایي یا بالکل دا خبره تا کړې وه. وایي اوس چونکې زما د مرګ وخت دی نو ته ورشه هغه صندوق وایي راوړه. چې کله یې هغه صندوق راوړه نو وایي دا کولو کا. وایي چې کله یې کولو کړو په هغې کې یو طرف ته درې څلور بنینونه پراته وو او په لاسو باندې جوړ شوي بنینونه وو. وایي هغه پکې یو سیټ ته پراته وو نو او یو طرف ته چې و نو هغه د پیسو ډک و. نو خاوند ته وایي چې تا ته پته ده چې دا څه دي تا خو د دې په باره کې تپوس نه دی کړی خو اوس چونکې زما د مرګ وخت دی نو وبویم درته. وایي نه ما ته خو پته نشته ته راته ووایه. وایي زه چې کله راواده کېدم نو هغه ټایم کې زما نیا چې کومه و نو ما ته دا یو نصیحت وکړو چې بچی دا ستاسو کور دی ستا به د خاوند سره خامخا کله نا کله د خاوند باندې به ستا خبره بدلېږي او کله چې دی نو د خاوند خبره به په تا بدلېږي. نو د دې د وجې نه ستاسو منځ کې به تو مې راځي جګړې به راځي. نو د هغه جګړو صحیح حل دا دی چې کله تا سره د خاوند جګړه وکړه که ستا غلطي او که د هغه غلطي ته داسې کار کوه چې بس دې که کور وي او که د کور نه وځي وړی راوړه وړی ځان سره ساته که اوړي او که ژمي بس ته لګیا اوسه بنینونه جوړوه بس بنینونه جوړوه او غږ دا ته په هغې کې مصروف یې ستا ذهن نه به هغه خبرې غلطې نه راځي. وایي ما چې به کله هم تا سره داسې جګړه وکړه نو خاوند چې وکتل نو بنینونه یې چې وشمارل هغه درې څلور بنینونه وایي چې زمونږ صرف درې څلور پیرې جګړه شوې ده څه. وایي نه تا ته ولې پته نه ده زمونږ درې څلور پیرې خو نه ده شوې ډېرې پیرې شوې ده. وایي هغه بنینونه چې کوم وو هغه به ما جمع کول نو هغه ډېر زیات شو بیا ما خرڅول شروع کړو دا پیسې چې کومې دي دا د هغې پیسې دي اوس به ستا په کار راشي. نو زما د نیا هغه خبره چې وایي ما ته کومه کړې وه نو د هغې فایده راووته دا چې یو خو زما او ستا په منځ کې ډېره سخته او غټه جګړه رانغله. دویمه خبره دا ده چې هغه به ما هغه خپله غوسه په هغه بنینونو جوړولو باندې وښکله او په هغې کې به ما ځان مصروفه کړه. نو د هغې صله دا ده راووته نن چې پیسې هم پرتې دي او زما او ستا زندګي هم ښه تېره شوه ښه ښکلې. نو دا هر ښځې او خاوند له پکار وي چې کله د دې په منځ کې داسې څه مسله راشي تو مې راشي نو د یو طرف دپاره دا دی چې هغه پکار دا ده چې هغه لږ ځان نرم کړي هله دا کورونه بچ پاتې شي او که نه دواړه چې دي ښځه ځان ته څه وایي او سړی ځان ته څه وایي نو بیا هغه کورونه روان شي. نو دا هغه زنانه له د خپلې نیا څومره ښه مشوره ورکړې وه. وایي چې کله به ته کور ته ماښام رالې ما به بنینونه جوړ کړي یو بنین نیم ما نه به خبره هېره شوې وه زما ذهن به ټول هغې طرف ته شیطان به پکې وسوسې نه وي اچولې چې دې راشي زه به داسې کوم او چې دې راشي ته چې به راغلې به زه به بیا په نارمل حالت کې وم. نو د دې د وجې نه دې سره دا کورونه بچ پاتې شي کني نن سبا دا کورونه په منټونو کې روانېږي.